ما ستاسو بنګله لیدو ډېر ارمان دی. جی بالکل ولې نه بلکې چې کله تاسو وایي خو اوس ماته اجازت دی. ځي ځي بالکل. خدای پامان. بای. ماما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او دا څه لنډ دی؟ څه دي؟ دا دوه نلیزې یادوم. دا جی زمونږ وردي ده د دفتر. زه ستا دفتر ته در روان. خیر خو که نه ماما جی؟ هغه شهزاده دوبۍ ته لېږم. د هغه د پاسپورټ کاغذونه مې داخلوله. رښتیا؟ وی ماما جی دا خو به ډېر ښه وشي. وسې خورئ د جینۍ څوک وه ما ته خو جرمنۍ غونته ښکارېده. ویم بالکل صحیح وی ماما جی. ستاسو تپوس یې رانه کولو ما ته وی چې خانشاه انکل ستاسو ماما دی. ما ورته په پښو کاڼو نو ما ته وی خبرې چې زما سلام پې وایه. نو ما ورته وعلیکم السلام. واسې ماما جی یو تپوس ته نه کوم چې تاسو یې څنګه پېژندئ. هغې خو ما ته وی چې زه د هټلر د ترور نوسی یم. ښه دا ځکه په ما داسې خوږه ولګېده. ماما جی څنګه چې دی نو زونه زه خو یم چې راځه اډې ته دې ورسوم چې د غرمې ډوډۍ له ځان کور ته ورسې. ښه ځه چې ځو نو. راځه چې ځو. یاره خان شالاله دوبۍ ماته څه ده خو بس په جاز کې کېنه ورکوشه او په جاز کې را کېنه او دلته کوشه. ویم څه زبردسته خبره دې وکړه. یو ورځ راته ټیلر وی چې د دشمن په علاقه چکر وو نو جاز ته پاندرپایه وروختو. که دې خیال کړی نو پخواني به غټ سري غونته جازونه وو. یاره خان شالاله دا جازونه مې نشي یاد. میلمه باسې دغې مخامخ چاټۍ ته ګورې که نه مامجي؟ بالکل همدغسې. داسې دی. نو چې جاز ته وروختم نو څه ګورم چې په جاز کې دوه کټونه افرین بالښتونه او سور منګې ډک د اوبو پروت دی. او بړستل پکې نه وه؟ نه. نو ما ورته وی چې ټیلریا دا جاز دی او که حجره؟ نو ما ته وایي چې دا ستاسو د کلي حجرې مې ډېرې خوښې دي نو ځکه مې پکې کټونه اچولي. یاره خان شالاله پخواني جزونه هم ډېر ښه جزونه وو که نه؟ او که نه نو دا اوسني لاسه جازونه دي لا ختلي نه چې په سلنسر سپین لوګي پرېږدي. ماماجي ویم دې جس ته دروخېږم که راکوزېږي. څه چل دی؟ نو دې مېلمله به چې د چای او روټۍ اوبو غم نه کوو. نه ډېره مهرباني زنده‌باد. بس د دې قیمت ګل کره مې څه حساب ورکو هغه راله دوبۍ کې پیسې راکړل او ما وی د شهزاده هغه پاسپورټ به هم ځان سره یوسمه. نو هغې دپاره دې غوره دی. ماماجي زما په خیال زه جوړ په رښتیا دوبۍ ته روان یم. وګوګشتو دا دوا دې ماما ته کوه کنې د کلي په خیرات کې دې څوک پر وریجو کې هم نه یادوي. زه غټې روجې اډو خورم نه ښه ماماجي ځان پیکه. ویم ورشه پاسپورټ راوړه. مثلا د روبي پلار سره دې لیدلی شو؟ یس سر. شروع کې چې څنګه د کوره راووتو که نه جي نو داسې ښکارېدو تا به وی چې د دوپلو د کارخانې نه تازه پنشن شوی دی. نه مثلا ریاکشن یې څنګه و ښه؟ ویم سر داسې سیف الملوک زوم به ورته په کوی کاف کې میلو نه شي خو سر زما لپاره د رښتې زره خبره وکړي. نه مثلا ته به تادي نه کوې ځکه چې مثلا تادي به ستا په شخصیت باندې ډېر غلط اثر وغورځوي. مثلا ته داسې وکړه چې د روبي سره د واده خبره وچېړه چې مثلا څه وایي. به څه وایي د هغې په نظر کې زه یو کارخانهدار یم فوراً به یې څه وکړي. ته کارخانهدار یادی که نه او زه خو یم که په غور دې مثلا په آینه کې ځان ته وکتل که نه نو داسې ښکاري سم د ګاڼۍ چوکمار. سر ویم کرور دې راته نه وویلي که نه نو په دې خبره مې در سره مړی ژوندی پرېښودو نه کوم در سره خبرې. اوه مثلا ته خو خفه شوې. مثلا ګوره زما مطلب دا دی چې خپلې پرسنالټي له توجه ورکړه. پینټ شرټ ټای کوټ استعمالوه.
دا پرېږدې ماړه داسې ښکاري لکه مثلا د پوزې لاندې چې له چا لړم لیو کړي مثلا. ښه نو بیا خو به دوبۍ کې ډېرې مزې ها. نو روکي دوبۍ ته خو اخوا دېخوا سړي تلیم نشي که نه هغې هم سړي ته ګوري بیا وله ویزه ورکوي څه ویزه او که نه خلک پې روکې بار نه ځي زما راشنکوب ماما پسې په څادر کې حساب وړي السلام علیکم. او شهزاده لاله په خیر. روریه ښې جوړي څنګه دې پېښ وکړه لاله؟ بس روریه راله ما یې چې بس اخنه او بخنه راته دواړه وکړي. اخنه بخنه؟ زه لاله نو الله دې هغه جهان ښایسته کړه. مړه څه لګې دوبۍ ته روان یم رښتیا؟ او که نه زه غرق شوم. خدای دې مه غرق کوه روریه هرې میاشت به درته د ټیکټ سرې انشاءالله چیټۍ رالیږم شهزاده دوبۍ. لالا ویم زما ټوله منصوبه تباه شوه. زه به اوس هغه انګریزي جینۍ له څه جواب ورکړم؟ ما خو ورته ښه کړي دي. کوم انګریزه کومه جینۍ مړه لالا ویم په اخبار کې تصویر لیدلی و ستا ما سره پرون په ټلیفون خبره کوله وی شهزاده ته وایي چې زه سبا در روانه یم. نه مړه وایي نه مړه هغه ستا سره د واده په خیال روانه وه بیا وایي نه مړه. نه نو اوس روریه ښه ځواني او ښایست خو ځان ښیي خو مړه زه څنګه یقین وکړم یقین دې نه راځي؟ څنګه به راشي رحیمه ته راکړه دا ټلیفون لږ. ورته روکې خیر دې ثواب به دې وشي. میلوش په خپله ورسره خبرې وکړه. ټیک ښکاري ډېر ښه ښکاري. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. The number you dialed is not listed. Please contact him. انګریزي کې خبرې شروع کړي. لالا اردو مو ورځي. ها مړې Assalamu alaikum. مړې وعلیکم السلام. आपका मतलूबा मतलब खबर को इस्तेमाल में नहीं. بس راکړه لالا आपसे दरखास्त है कि صبر بس راکړه که نه اوس خو دې یقین راغی که نه. او روریه یقین مې راغی خو دا مطلوب یې څوک یادو مطلوب؟ مطلوب مطلوب خو د هغې د پلار نوم یعنې ستا د سخرنامه ده که نه. لالا خو ګورئ یو خبره ته کوم ډېر تریخ سړی دی ګزاره به ورسره کوې. نه روریه اوس خو د سخر عزت په ما پره شو که څنګه دغه بالکل آفرین یعنې دا خبره ده. اوس وایه دوبۍ ته ځې او که نه یو خبره ده سخر د ګورې ډېر مالداره سړی دی. دوبۍ په تو بوله او زما هغه ترې مې جوابي کوم اوري هسې یو خبره ده لالا زما د لالا ګوره ډېر قسمتي دی. ته ګورې د یورپ نه ورپسې انګریزه را روانه دی. بالکل نه نو اوس ښه ځواني او ښایست خو دغه خدای پاک هر چاله نه ورکوي که نه. بالکل ښه بس زه به درنه اجازت والم بس ځې لالا. بس ورې لاړم دغه رویه خبره تا سره کوم. ښه ښه خیر دې مړه دې ده ته به ځو یم یو ټیلیفون ورته بیا وټنګو نه که نه ډېره خرچه راځي لالا. مړه خوند به یې کړي خو زه او خرچه راځي که زه نه. به السلام علیکم روریه زه په مخه په مخه هم ښه دي. په مخه دې ښه. خدایا د خندانه دې مړ کم یار او دا د اخبار دې پکې څه خبره کوله دا هغه بل ځل راغلی نه و چې ورک شوی او بیا په ټولو اخبارونو کې هم د ده تصویر ورکړی و. په تا بل رنګ نه خېږي یار دوبۍ ته ځي ته اوس کور کې غوبل ګوره. څه دې ووایي ته اوس دوبۍ ته نه ځې اخر ولې دیوال ته څه کومه دا خلک هلته څه کوي دیم تش جیب لاړ شي او بیا دلته په موټرو کې ګرځي په بنګلو کې اوسي. دوبۍ ته نه ځم وایم که دا خبره دې ټیلر ته کړې وې نو وختي به عمر قید کړې وې. دا زه ستا دپاره څه کوم او دا ته څه کوې د سترګو نه دې لوګې شمه نو زه خو به د دې کور خوشحالو پسې وړون شم. ګوره زویه 2 کاله دې تېر به شي هغه تره دې په انتظار دی ستا تلو سره به م هغه ته سترګې اوچتې شي.
ویم که ډېر مینتونه او زاره راته وکړې که نه بس ما فیصله کړې دوبۍ موبۍ ته نه ځم ښه ویم ستا خو هغه مامام دی پاسپورټ مې دله جوړ کړو د زرګونو روپو انتظام ده دا کوم او ته نه ځې هم بس په ماشومانو به لاس پورته کوي خپلو همزولو له ورکړې چې دې پته ولګي مړه خوله په واکېږه ماماجي تا خو پې ټول غوږونه را نسکور کړل دغه یوه جوړه غوږونه چې دا غریب پې شهزاده ښکاري بیا ماما دې ستا د پیدې خبره کوي او زما ډېر ارمان دی چې ستا ناوې دې کور ته راولم او د ګلزاده واده م تا ته بند دی مورې ستاسو ناوې په کار ده بس ولید نه را روانه ده زه چلېږه میګا مې لالا په خوب کې بیا بي ټیکټه ولایت ته تللې ځکه دا د ولید نه څوک را روانه ده ماماجي انګریزه ده بلا دولت دی ورسره مورې ما ورسره په خپله په ټیلیفون باندې خبرې کړې دي زه ښه ده میبي او ماماجي خو به مې پکې انګریزي زده کړي لالا چې دا څوک انګریزه یادوي دا راته د ټیلر نوسی ښکاري خو ګوره خوریا که رانله نو دوبۍ ته به ځې ویم زړه جمع ساته که خیرې کراله نو دوبۍ ته به نه ځم او کراله نو ځم به وایي دا مې څه وي ښه ځم به نن تاسو ډېر خوشحاله ښکارئ زما خیال نه جوړېږي د سروس مسله مو هواره شوه شوې نه ده خو وبشي ها مبارک شه کوم ځای کې په دې آفس کې یا بیا ګارمنټس فیکټرۍ کې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده تاسو دا کار چا وکړو دا ګلزاده صاحب نه دی د هغه پلار سره میلاو شوی وم ښه تاسو اکبر صاحب یادوئ اکبر صاحب جی اکبر صاحب دا خو ډېره ښه خبره ده رحیم صاحب ستاسو قرضه پلیز غالبا ستاسو خو له اپوایمنټ نه دی شوی جی او جی نه جی اصل کې ماته د پیسو ډېر زیات ضرورت و که نه نو اکبر صاحب راله د 2 میاشتو تنخواه ایډوانس راکړه پلیز مهرباني جی ما به جي تاسو نه ناغستی خو زما مجبوري ده جي روبي السلام علیکم سر وعلیکم السلام تاسو څنګه پیښه وکړه سر یو خو تاسو زما د غریبۍ ډېر خیال ساتئ هغه د فروټو د زکات شکریا له راغلی وم او نو تاسو ما شرمنده کوئ اصل کې په 1.5 سل باغونو کې زما په خیال چې دا فروټ هیڅ شی نه دی جی ټیک ده سر زه ستاسو د پرسنالټي نه ډېره متاثره یم دا خو ستاسو حسن نظر دی نو زه دې قابل نه یم زه خو یو ډېر غریب پروره انسان یم هسې زه تاسو سره یو خبره کولی شم جی حکم څه د ذاتي نوعیت خبره کول غواړم جی وای اوس نه په څه مناسب وخت ښه ده نو ستاسو خوښه خو زما مې یو فرمایش دی جی پلیز زه ستاسو بنګله لیدلی بنګله ولې نه ضرور بلکې دا به زما خوش نصیبي ګلزاده صاحب ماته اجازت دی یس پلیز راځئ جی پلیز ځئ روریه زما خپل ښایست هم ډېر دی خو تاسې تکلیف کې یاره ضروریه یا لکه دا خو مړی ټول شلېدلي داسې کې نوروریه دا د نن سبا فیشن دی او بل دا چې داسې اخوا دېخوا پتلون هم نه دی ماما مې پکې ثابت د جرمن جنگ تیر کړی دی مړی بیا خو یې لرکه یاره بلا روږي به پکې وي داسې کې نه ټیک دی دې ته ټای وی ډېرې مې مړه لیدلي دي که چېرته د روکېدو خطره دي که نه نو په دې به ځان یو بوټي پورې تړي موږ به دې بیا عمومو څه یو تړه سوي پیشن مطابق وتړه یا لکه مړی دې کم لګې لرې بڼه دا لرکه اوس ماته ګوره څنګه جنټرمین ښکاریم ګوره داسې ګوره اوس دا پیشن دی ښه وای زیا د پتلون سره څومره ښایسته ښکارې نه مورې په
فیشن کې خو مې د انګریزان هم پاتې روستي دي دا څه وې ماما په خیر علي ویشي لالا په خیر راغله. لوی شي لکه د سکته دې په ځان چولې ده چېرته روانې د خیره مامجي هغې انګریزي پسې روان یم دا خبره جوړې رښتیا شوه ولې مامجي زما ستا ګپوچې ښه نو د ځان سره بورګه یو څه ورته په سر که نو بیا راوله د پښتنو وطن دی په شرمونو به مې وشرمې وګورې ورته مامجي ته خو بلکل زما عمره غیرتي وغتي بورکه خو به مامجي خامخا وړم او بلې دا چې د دې کلي د دې خلکو سپېرې سترګې دي د نظر یې راله نه کړي لکه که دا خبره رښتیا شوه نو کتابګل تره له به دې څه جواب ورکوه خو زه ګورم به ورسره نو السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. منیجر صاحب شته؟ نه جی هغوی فیلډ ته تللی جی. فیلډ ته تللی ډېره لا ډېره لا. ستا نوم؟ رحیم سر. رحیم. داسې ښکاري چې ته ما وړاندې هم چېرته لیدلی. جی سر زه هم دلته کار کوم جی. ما څه خبر کوله؟ تاسو سر د منیجر صاحب تپوس کوو. منیجر صاحب. منیجر صاحب څه شو؟ سر فیلډ ته تللی دی. فیلډ ته تللی دی. نو نور څوک نشته؟ شته جی ګلزاده ناست دی جی. ګلزاده ډېره لا ډېر ښه نوم دی. څه نوم دی؟ ګلزاده جی. ګلزاده. ګلزاده. سر دی خوا جی. ګلزاده. 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 جی ته ګلزاده؟ په خو کاڼو ستا ډېر تعریف مې اورېدلی و. او ستاسو تعریف ما ته خلک اکبر وایي او فی الحال د دې جنسې مالک یم. اکبر صاحب تاسو یې هماغه د مخسیره درون وجود نورانی مخ سر ستاسو په لیدو ما ته خپل والد محترم را یاد شو. ډېره لا ډېره لا یعنې د دې مطلب دا دی چې ستا د والد محترم فیس زما فیس سره ملاوېدو. بالکل جی سر زه خو ستاسو په کتو پسې ړوند شوم تاسو راغلي وئ سر خو زما ستاسو سره ملاقات ونه شو. څه وخت کې زما بنګلې ته تشریف وړه هلته به سره ډېرې خبرې وو. ضرور به ستاسو سلام ته حاضرېږم خو یو عرض دی جی زما یو کزن ده که نه جي هغې ستاسو د لیدو ډېر ارماني دي. ډېره لا ډېره لا هغه هم ځان سره راوله زه به ستاسو انتظار کوم. السلام علیکم تاسو راورسېدئ ورقه به پسې شیخ پیمان د په پسې ما راولم څه چل دی انګریزې سره واده کوم ډېره مالداره ده بیبي مې مینګور دله راولم ویم خورایي هغه ما خپل نه که چې ټول جنګونه بیا زما په مټو ګټله ما درته نه وی چې خپل وي خو تا نه منل اوس وایي چې دوبۍ ته ځې او که نه اوس خو به مورې خامخا دوبۍ ته ځم ټوله دوبۍ مې په انتظار ده ماماجي زه خو اوس دوبۍ والا نشم خفه کولی که نه اوس پیله د نرتوب خبره وکړه ماماجي دا خوله وله یو پوټیه خوا که موږ پیسه لیره کې دا خواسې مرده کوله د لړم زهر ورکړي دي دا دې چرته روکې مثلا سر وی ما ته خو اوس پته ولګېده چې تاسو بهر دومره پاپولر یې او چې ما له خلکو ته دا ووایي چې د دې صابون دا کمرشل امان صاحب جوړ کړی دی. کېنه 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 نو بیا سر کمرشل تاسو پکچرایز کړی دی او د خلکو مبارکۍ وې چې لکه د پتاسو په ما داسې راورېدي چې تندی او پوزه مې پې خوږ شو.
ها واقعي نو بیا نو بس بیا سر اوس یوې نوې پاټۍ تاسو غوښتي یې خو ما وی چې تاسو به نه ځئ اول به ستاسو اسسټنټ یعنی زه ځم او ستاسو د ملاقات وخت به ورسره ږدم ټیک شو سر سر دې سره د سړي سټیټس اوچتېږي ها بالکل بالکل ټیک خبره وکړه ها نو بیا نو بس بیا سر د موټر چابي راکوئ چې پې ورمنډه کړم ها تاسو چل نشئ کولی چې په سایکل لاړ شئ تاسو څه وایئ زه ستاسو دپاره څه کوم او تاسو بالکل بالکل واله چابي بانک ډرایور نه واله ښه چابي واله ته ورشه ډېره ښه ده جي خبره وره لږ په احتیاط ښه ویم بېغمه شئ سر السلام علیکم ورځه زما بنگله ووینئ که نه جي نو بس دا یو منټ دا جي ډرایینګ روم دی جی زیاده صرف زما خیال دی ډرایینګ روم هغه دی جی ها بالکل بالکل اصل کې پلیز تاسو جي تاسو ته خو پته ده چې زما د خټو کور ډېر خوښي بنګلې زما بیخي نه خوښېږي او دې وجې نه ګوره ما ته پته نه لګي چې ډرایینګ روم چېرته دی باتروم چېرته دی او کچن چېرته دی جی جی اسې ډېر ښایسته ډرایینګ روم هم دی زما مري کې هم یو بنګله شته دی ډېره ښایسته بنګله ده او په اتو کنالو کې جوړه ده منې پلیز کښېنئ اسې تاسو د مری بنگله بم که خیری ګورو جی روبي زه تاسو سره یو خبره کول غواړم زما ډېډي غواړي چې زه واده وکړم نو ستاسو څنګه خوښه ده دا خو ډېره ښه خبره ده تاسو د خپل ډېډي خبره ومنئ جی جی یو منټ Hello, young boy. السلام علیکم